د چلغوزو جیبونه ډک کا، د چلغوزو جیبونه ډک کا، د جمع شپه ده مشغوله به پې کوونه. او بیا وایي چې د یخې شپې ته ګوره، ستا بهانې ته ګوره، او ځوانه چې هر چرته یې د قام شملې ته ګوره. ملګرو سلامونه مې واخلئ. زه فکر کومه په لومبي ځل باندې د اے اے پروډکشن نه مونږه نیغ په نیغه په ژوندۍ بڼه را روان وو. څومره چې زما د ټیم ملګري دي، تکړه چابک ځوانان دي، د هغو هم مننه کومه. خوشحاله په دې ما چې دا د ژمي یوه یخه پخه شپه ده. حقیقت دا دی چې بهر وځې په دې یخه هوا کې، زما مرۍ هم خرابه شوې ده او ته به وایې که فریز کېږم. او بیا په دغه یخوالي کې داسې تاوده تاوده باسونه، تودې تودې ټپې، خوشحالۍ هغه راشد خان راشد راوړي. زه خو چونکې مرۍ مې هم خرابه ده، د وخت سره سره به زما مرۍ مومنټم نسي، نو راشد خان راشد به اورو. خو مخکې له دې نه چې راشد خان راشد موږ سره زمزمه شریکه کړي، موږ خوشحاله په دې وو چې دلته ډېر محترم سلیمان شاه ایډوکیټ صاحب زما مشر د تره زوی د هغو ناست دي، بحر ملک موږ سره ناست دی، ډېر تکړه ځوان دی، او دغسې هلال موږ سره ناست دی، عدنان ایډوکیټ موږ سره ناست دی چې موږ ورته د مینې نه بوراوی و. قیصر زموږ د بنیر د سیمې نه هر سپرلي کې به د پیر بابا ته غواړي، یارانه د بنیري اسانه نه ده. او بیا زمونږ د حجرې، د جومات، د کلتور، د ستار، د رباب په ښایستونو باندې منور، په دې باندې پوهه، په دې باندې معطر یو ډېر خوږ ځوان میا سفیر صاحب موږ سره ناست دی. په خپله دی هم ایډوکیټ دی، ایډورډز کالج نه فارغ دی، پوهیږي. او راشد خان راشد به اورو. د کیمرې په شا باندې ډېر محترم سفید بنیري صاحب څوک چې د اے پروډکشن د ټیم هیډ دی، او دا ټول څیزونه هغه ټیکنیکلی اپریټ کوي او لګیا دی کار کوي. راشد خانه زه به یوه خبره وکړم، بیا به میا صاحب راشو، صدر صاحب به آخري د صدارت خطبه شریکوي، بیا به ستا زمزمه اورو. بخاره لګېدلې ده، څوک دې ته بیلر وایي، څوک ته انګیټۍ وایي، څوک ته څه وایي، په یو یو ځای کې هغې کې بیا اور بلیږي، او وایي چې اور چې بلیږي لوګی خیږي، دا بېلوګي لمبې زما د زړه نه ځي نه. او ما یو ګیپ وسکټ او د خامتا د ګلونو جامې، د خامتا جامې به څه کوي خبره، د ګلونو جامې واغونده سپرلی شو. نو دا مونږ د خامتا جامې، بیا دا شړۍ دا زما د والد محترم ده، ما ته یې ویل زویه ګوره یخ دی وې د پېښور د ګرمۍ خبره ونه کړې. نو خوشحاله وو، بیا ګپ شپ ولګېد، بیا د حجرې په افادیت باندې خبره وشوه، د کشرانو په تربیت. زما یو وړوکی وراره هم ما سره ناست دی، زه ورته بیلوټا ویم د مینې نه، اصفهان، هغه سره هم مونږ ګپ شپ ولګوو. دا حجره، دا بنډار، دا کشران، دا زمزمه باید چې مونږ منتقل کړو کشرانو ته. خدای مکه روح به مو ستړی وي، خدای مکه رشتې به وبیلو، خپله جغرافیه، خپل کلتور، خپله خاوره، خپل تاریخ به وبیلو. مخکې له دې نه چې راشد زمزمې لړ شو، میا صاحب به په دغه ټپه باندې تاسو سره متعارف کړمه چې حجره د ټول کلي شریکه او ډکې کاسې مې د لالي د کوره ځي نه. میا صاحب به د حجرې په اهمیت یو څو خبرې. ډېره زیاته مننه کوم. د ټولو نه اول خو د راغلو ښاغلو مېلمنو د راشد خان راشد، سفید بنیري او د قیصر صاحب د دې ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې راغلي دلته او زموږ د ماسخوتنۍ او د روژې د حجرې ده ناسته چې نه دا یې ښایسته کړه. اهمیت که موږ د حجرې وګورو، نو دا زموږ په سماج کې، په پښتون سماج کې ایز ا نرسري کار کوي. په دې کې زموږ بنیادي تربیت کېږي، په دې کې د مشر د کشر د دې یو بل سره تمیز وي، د دې یو بل سره یو طریقه کار وي. هغه ډیکورم چې دی نو هغه موږ دلته زده کوو. د حجرې ډېر داسې نور هم اهمیتونه دي. که موږ وګورو نن سبا زموږ کشر کول چې دی هغه په حجره کې د خپل مشر سره نه کښېني، هغه سره سمارټ فون دی په لاس کې، هغه ته چې څه قسمه پروپیګنډا راسي ډایرکټ د هغه ذهن کلیک کوي، هغه هم په هغې پسې پسي. هغه په داسې ډسکشن کې، هغه په داسې مباحثو کې هغه شرکت ونه کړی شي چې په هغې کې مشران ناست دي، د مشرانو تجربه یې، د هغې پوهه یې، هغې بار ګرځېدلي، د هغې ایکسپوژر یې، نو د دغې د وجې هغه کشر چې دی نو هغه بیا بېلارې شي. نو کوم چې د جدید دور کوم پروپیګنډاز دي، هغه پروپیګنډاز ډېر ډایرکټلي زموږ کشران چې دي نو هغه افیکټ کوي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې دلته د حجرې کلچر چې دی نو هغه کمزوری شوی دی، هغه تقریبا په ختمېدو باندې دی. زه ما به ټول پښتون قام ته، ټولو خپل وروڼو ته او
په خصوصي توګه چې بیا په کومو علاقو کې حجرې تقریبا په ختمېدو باندې وي نو هغې ته دا ریکویسټ وي چې دا د حجرې د کلچر چې دا دې بحال کړی شي او په دې حجره کې دې هغه مشران په خپله بیا هغه ناسته شروع کړي هغې دې د انډرایډ او هغې دې د جدید ټکنالوژۍ استعمال دې یو ګنټې دوه دپاره بند کړي او خپل دې کشرانو ته دې د خپل د ژوند د ایکسپوجر د هغې په لایف کې چې څه تېر شوي دي هغې چې بیا دا کم دورونه لیدلي دي د هغې ایکسپیرینس دې شریک کړي بله بنیادي خبره دا ده چې حجرې ته به د بهر نه خلک تګ راتګ به د خلکو ډېر کېده دغه تګ راتګ سره به د خلکو د نالج ایکسچینج کېده نیو آیډیاز به راتله نو دغه څیزونه چې دي دا هم سټاپ شوي صحیح مې صاحب ډېره زیاته مننه کوم ډېرې مدللې ښکلې خبرې مې صاحب به د حجرې په ځای اکثر د روژې نوم اخیستم په دې روژه کې د حجره ډېره ګرمه هغه خبرې دغسې کتابونه هم په شا باندې پراته دي راشده د دې هم یوازینۍ مدعا دا ده چې موږ دلته دا یو کوشش کړی دی چې په دې حجره کې هر قسمه کتاب شته دی د اردو د پښتو د انګریزۍ چې کوم سړی څه لولي نو هغه ته دلته دا هم میلاوي دی خپل د ادبیاتو نه تاریخ نه هم خبرېږي راشده وایي چې ما نه بچی مې تپوس وکړو چې ټال څه ته وایي زه هله پوه شوم چې د ژبې زوال څه ته وایي که چېرته ټال حجره بدرګه مرکه تیږه ننواتې مو پرېښوده نو دا زموږ بچي به زموږ پاتې نه شي او که موږ خپل د وطن په احساس باندې لړلې زمزمه پرېښوده نو بیا به زه نه خوشحال بابا وپېژنم نه رحمان بابا نه عزیز لالا نه سایل صاحب نه باسین صاحب او نه راشد صاحب اوس به تا ستا په زمزمه پېژنم ډېره زیاته مننه کومه زه به یو دوه درې ټپې وکړم یاره چې څه کې راشده خو په ما کې مسله ده قربان ته مې زړه کېږي حاجي نو دغه ټپې کومه چې او یار می بے ننگ سڑے نہ دے چې می د سخت نا خبر شرا بشنا واہ 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 او کڑے دی دن میں در بخلے نور که ژوندی ام په طرف دی نه درځما او جانان لاړې اسماني شوې اسمان چې ځمکې له راځي قیامت به وینا او په ما دې سل نازونه پورې تانه مې یو زړګی سمبا نشو مینا او په ما دې کړې جینۍ پرېښوا د کلي منځ کې پتا وشه فسادونه او جانان زما زه د جانان یما که په بازار مې خرڅوي ورسره زما او پیر منګل مې په سر نیسا د منګرو مارانو سیل مې په سر زینا او د بریتو سوکي مې راته وکړي کم سوله غوټې ورکوه چې دواړه زونه او وارخطایي را باندې راغله د یار په بریتو کې مې سپین ولګېدنه او وارخطا مشي خپله یاره د وارخطا په ځای دې زه ولاړه یمه او زما د زړه په سر ولاړه حیا مې لاړه چې پتا مینا شما او مینا کسی زل خوبوي داسې جړې دل خوبوي څوک چې تورو سترګو مې خوړلې څوک چې تورو سترګو مې خوړلې مینا کسی زل خوبوي داسې جړې دل خوبوي څوک چې تورو سترګو مې خوړلې څوک چې تورو سترګو مې خوړلې واه 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 راشد جانه ډېره مینه او احترام قدرمنو وایي چې حجره د ټول کلي شریکه او د نیمو شپو منګی زما لالی وهینه په راشد باندې
دلته راتله زمونږ حجرې زمونږ چاپېریال زمونږ غونډې ښایسته وي د ښایسته اواز څښتن د ښه فکر مالک او د هر څه نه راتېر وختي راته یو چا خبره وکړه راشده مې ډېره خوښه شوه یو تصویر کې چې زما تا لیدلی نو ما ته یې فون وکړو بېچاره یوه خبره ده وی راشد کارزی خو په یارۍ کې یک نمبر سړی نو ما ته یې ویل دا تا ته اوس پته ولګېده دغه والا خبره مې وکړه مې تا څه خیال دی چې لکه منمه مجبوري ده چېرته یار خو به ساتو په دومره هم غورځېږو نه ما یار خو به ساتو او بېکاره کېناستی نه شو څه کار به ځان له ګورو که هېڅ نه وي د بل په کار کې کار خو به ساتو دانش صاحب دومره الله ژوندی لري ملګرو شانګله د حجرې بنډار یخ موسم یاران دوستان د راشد ښایسته زمزمې د میا صاحب د علم د فن د فکر نه ډکې خبرې او بیا په تیره تیره زما هم دغه پیغام چې ژوند به کوو ښایستونه به خورو مینه به خورو حجرې به آبادې ساتو څنګه چې مې در سره د دغه غونډې په پیل کې ذکر کړی و چې د صدارت په څوکۍ باندې ناست زموږ محترم سلیمان شاه اډوکیټ صاحب هغو ته به بلنه ورکومه چې آخري کم کلمات یې هغو راسره راشریک کړي ډېر محترم سلیمان شاه اډوکیټ صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خو زه خپلو راغلو میلمنو ته ډېر زیات خوشحاله یم په خیر راغلي ورته وایم راشد خان راشد قیصر زموږ سفید ملګري تاسو چې نن کومه موضوع چړله دا انتهایي ډېره د اهمیت وړ موضوع ده او پکار ده چې په دې باندې خبره وکړی شي زه ځان په هغه خوشقسمتو کې ګڼم چې زه د شلمې صدۍ او د 21مې صدۍ د شلمې صدۍ ایڼ او د 21مې صدۍ سټارټ دا دواړه ما ویل ده خو په هغه دور پسې خفه شو دا زمونږ یو غټه حجره وه نو په دې کې به ایټ ا ټایم 3 څیزونه به دلته پراته وو بلکې زیات څیزونه به وو خو د هغې د میوزیکل انسټرومنټ سره سره به دلته به لوډو پروت و دلته به کریم بورډ پروت و دلته به تاش پروت و آل دو چې په هغې کې به څه جواري نه وه خو چونکې دا خلک په دې چم ګاونډ نه دومره راغلي وو چې لډو کې به 4 کسان نه زیات نه ایډجسټ کېده نو څه به تاش ته کېناستل څه به دغه ته کېناستل کریم بورډ ته به کېناستل او دا لبې به کېدي او دا ټوکې ټقالې به وي او دا په ګټه او په بیلات باندې به کله سوجي وه او کله به بل څه شی وه دا پروګرامونه به وه او دې خلکو به د دې نه ډېر زیات خوند اخست نن زموږ د اوسني دور کم ماشومان چې دي لکه دا ماشومانو ته صرف دا لار ښودل غواړي دا ماشومان هم دې ته ډېر زیات خوشحالېږي ځکه زما دا یو ماشوم چې دی نو دا دی تقریبا 11 بجې دي دی ما سره دې ټایمو پورې ویښ ناست دی خو دی صرف او صرف چې دی د حجرې د محفل ته دی خوشحاله دی کور کې دی ما نه موبایل والي نو دی چې څنګه موبایل والي په هغې باندې چې یو کارټون دی ګوري هغه لا ختم کړی نه دی اوده شوی 9 بجې نه مخکې دی اوده شوی خو چې کله پکې دلته راشو موږ په حجره کې کینو نو زما ستاسو د ای پروډکشن ټول کوم کتونکي چې دي چې هغوی دې دا میسیج خامخا د خپلو ماشومانو ته ورسوي کوم چې د مستقبل ستوري دي زمونږ چې خامخا په هغوی کې د حجرې آداب چې دي هغه پیدا شي د حجرې اهمیت افادیت هغوی ته معلوم شي ځکه په د حجره یو داسې اکیډمي ده داسې یونیورسټي ده په دې کې چې کوم لرنینګ کېږي دا په بل یو ځای کې نه کېږي په دې کې چې ماسخوتن کې 10-8 کسان راغونډ شي هر سړی چې خپله خپله د ورځې قصه کوي نو دا یو غټ علم دی یو غټ پوهه ده نو د هغه پوهې په رڼا کې لکه دلته زمونږ په دې معاشره کې ډېر خلک داسې دي چې هغه پی ایچ ډي دي خو د هغه په مقابله کې بل سړی دی هغه انپړ دی خو هغه انپړ چې دی د هغه کار دا دی چې هغه سهار دیري ته راوځي په حجره کې ناسي هغه له خلک راځي میلمانه راځي هغه چاله چای چاله شربت چاله اوبه د چا څه مسایل هغه حل کوي د چا خبرې اوري د چا څه شکایات هغه لرې کوي نو د هغه سره چې څومره علم او څومره پوهه په جرګو کې په دې کې د دې حجرې د برکته نو دومره د هغه پی ایچ ډي سکالر سره نه نو زما تاسو ټولو خپلو تاسو دا څومره کتونکي چې دي د ټولو ته دا خواست دی چې دا په ځان کې دنده د حجرې یو کېناستو یو عنصر خامخا پیدا کړي که تاسو ډېر نه شئ په دې ماسخوتن کې تاسو دا 23 غنټې په خپله مرضۍ تېروئ دا 1 غنټه چې تاسو حجرې له ورکوئ نو زما دا پوره یقین او باور دی چې د دې 23 غنټو نه زیات لرنینګ به تاسو په دې 1 غنټه کې کوئ ستاسو د ټولو یو جهان مننه ډېره ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کومه ډېر محترم سلیمان شاه صاحب موږ ته څه میسیجونه هم راغلي دي محمد احیا میسیج کړی دی حضرت علي میسیج کړی دی او دغسې موږ ته افغان یو ملګری دی بیت الله جان هغه میسیج کړی دی عبدالله خان یوسفزی میسیج کړی دی د ټولو ملګرو
د اشرف علي خان، بیا دغسې عبدالله خان یوسفزی او بیا دغسې د نو د راشد غوندې ساهو او دروند شعر وایي. څوک چې خبره هم کوي نو د میا صاحب غوندې او د سلیمان شاه ایډوکیټ صاحب غوندې د فن د فکر نه ډکه خبره کوي. یو دوه درې ملګري هغو پکې کمنټس کې دا هم لیکل چې اوس د عمرې نه راغلی او اوس په حجره کې ناستې. نو ستاسو څه خیال دی چې په دې عمره کې ماته دا وښوده چې حجره کې مه کښېنه یا خپل د کلتور نه لرې شه؟ په دې باندې ذهنونه بالکل کلیر کوي کشرانو. که تاسو ډیبیټ کوئ، دلیل کوئ، خبره کوئ، په دې باندې موږ بلها ډیبیټس کولی شو. مذهب او کلتور بیخي د یو بل په ضد باندې نه دی. د هر څه یو خپله دایره ده، د هر څه یو خپل ځای دی. دا کشرانو ته پوهه منتقل کول دي. څنګه چې سلیمان شاه صاحب خبره وکړه دغسې به زه هم د خپل والد صاحب سره راتلمه، ماشوم وم حجره کې به کېناستمه. د هغه تربیت له کبله نن د لکاو پښتانه ما سره مینه لري د کلتور د ثقافت په بنیاد باندې. راشد خان راشد هم د حجرې فارغ التحصیل دی. میا صاحب هم د هغه حجرې اخري سرونه لیدلي دي کوم چې سلیمان شاه صاحب خبره وکړه. نو ملګرو خپله حجره مه پرېږدئ. خپل د حجرې روایتي توکي که هغه ستار دی، که هغه منګی دی، که هغه د کریټیو انډسټري نور توکي دي هغه مه پرېږدئ. هر چا ته مثبت اوسېږئ. ژوند لکه زما کوه، هر چا ته خندا کوه، دغسې نیت سپین ساته، دغسې رڼا کوه. په دې بیلر باندې له پاسه دا منګی پروت دی، نو دا د اودس دپاره پکې اوبه ګرمېږي. نو اوس پکې خیر موږ اودسونه هم کوو او کوشش کوو چې یا په ما پسې مونځ وکړو او یا په راشد پسې. نو ما پسې به دا مونځ ښایي زما حالات لا تازه خوشحاله راته اوسئ، ژوندي اوسئ، مینه کوئ، ښاد اباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.